په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاڅېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي. د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي. د خپل پروردګار نوم یادوه او له ټولو نه په علایقو قطع کولو سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه. هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی. له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته. نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه او خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په نیک ډول له هغو نه بیل شه او د الهي کلام د دغو دروغجن ګڼونکو بډایانو د له منځه وړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. له موږ سره د دوی لپاره درندیز او لنیدي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب